د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي بمي چاودنه کې درې ترهګر وژل شوي. چارواکي وایي قبایلي زولې شمالي وزیرستان کې د بم جوړولو پر مهال په یوه بمي چاودنه کې درې ترهګر وژل شوي او دوه نور ټاپیان شوي دي. د علاقې پولیس او انتظامیې چارواکي د پیښې تاییدوي او وایي د پیښه پرون د شنبې په ورځ د میرلي تحصیل په حیدرخیل سیمه کې شوې ده. د سیمې امنیتي سرچینو ویبو ایډیوا ته ویلي وژل شوي او شوبل کسان ترهګر دي او د بم په جوړولو اخته وو چې خپل بم پرې چاودېدلی دی. د دوی وینا د وژل شوو کسانو کې د دوه پېژندګلوي د حسین او دلیل په نومونو شوي چې تړاو د حنیفي ترهګر ډلې سره دی او شوبل کسان امنیتي ادارو په ولکه کې اخیستې او پلټنې ترې پیل کړې دي. امنیتي سرچینو ویلي له چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه بنده کړې او پلټنې پیل کړې دي. او یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 52,000 ټنه توکي وارد شوي. په یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه ټنه توکي هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 52,241 میټریک ټنه توکي د تورغونډۍ، خیراتان او اقیاني بندرونو له لارې د اوسپنې پټلۍ پر مات هیواد ته وارد شوي دي. سرچینه کاږي چې په دې کې نفتي او غیر نفتي توکي او نور سوداګریز توکي شامل دي. همداراز په دې موده کې شاوخوا 8,311 میټریک ټنه توکي له هیواد بهر صادر شوي دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.